سړی چې هغه د شپې څملي اوده کیږي او دی اودس وکړي په اوداسه کې چې کوم کس هغه وده شي د دې سړي دپاره ملایکې استغفار غواړي. امام طبراني المعجم الاوسط کې روایت نقل کړی دی. شیخ البانی رحمه الله السلسلة الاحادیث الصحیحه کې نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي طهروا اجسادکم طهروا الاجساد طهرکم الله. خپل بدنونه پاک الله به ستاسو بدنونه پاکي. فانه ليس عبد يبيت طاهره ځکه یو بنده نشته دی چې هغه شپه تیره کړي او په اوداسه کې تیره کړي الا بات معه في شعاره ملک مگر د هغه سره په دقه بستره کې یو ملک هغه شپه تیروي. لا ينقلب ساعة من الليل دا د شپې په یو ساعت کې ډډه نه بدلوي الا قال مگر دا ملک وایي دا کوم ملک چې ورسره په دغه بستره کې دا وایي اللهم اغفر لعبدک یا الله دې بنده ته بخښنه وکړه فانه بات طاهرا یا الله بخښنه ورته ځکه وکړه چې د شپه تېره کړه په اوداسه کې. دا زما وروڼو څومره اسان کار دی خو موږ ته نه خبر یو نو څه احساس موږ څه شته دی او نه څه خیال یې ساتو. موږ خو چې کله د شپې وده کېږو نو د چا څه به ریموټ ورسره وي د ټي وي او د ډش هغه به په لاس کې پاتې وده شوی وي. د چا سره موبایل کې ګانه راړولي او ګانه به ورته غږېږي دی به ایسته وده شوی وي. څوک به په یو کار کې څوک په بل کار کې. موږ خو هغه اسکار هم نه ویو نو اودس کوئ ماخوستن ټیم کې دومره کار ګران نه دی او ملک به ستاسو دپاره د شپې په هر حصه کې استغفار غواړي. دا هم نه ده خوښولې زموږ د ټولو خوښه ده چې ملک زموږ دپاره استغفار غواړي. بل روایت کې داسې راغلی دي امام ابو داود نقل کړی ما من مسلم یبیت على ذکر طاهر یو بنده نشته دی چې هغه شپه تېره کړي او دی په ذکر باندې وده شي او په داسې حال کې چې پاک هم وي یعنې اودس یې هم کړی فیتعاره من اللیل او دی د شپې راپاسي رابیدار شي فیسأل الله خیرا من الدنیا والآخره الا اعطاه ایاه او په د شپې په څه حصه کې هم دی رایښ شو د الله نه هر قسم خیر وغوښته د دنیا د آخرت الله به ونه ورکوي. اودس وکړه ښه شان سره په ذکر باندې وده شه ذکر سره کوم چې د خوب اسکار دی هغه ویوه او د شپې چې په څه حصه کې رایښ شوي که نه یو دم لاس سود که د دنیا خیر دې غوښته او که د آخرت خیر دې غوښته او د الله وعده دې پوره کوېدله. اکثر خلک سوال کوي رجي داسې یو طریقه راته وښیو چې دا سوال پرې ډېر ښه قبلیږي او چې څه قسم سوال کوي بس هغه قبلیږي. ډېر خلکو ته خلک اسکار ښیي بدعي اسکار او په هغې کې ورته وایي دا ذکر دومره کرت وکړه چې د شپې او چې کوم ټایم کې ته سوال کوې بس الله بېله قبلوي. اسان طریقه دا ده نور ته بدعي اسکار د ضرورت نشته دی.